نن له خیره سره دا دی بیا په تابین موټر فروشي کې ولاړ یم، یو نیم موټران به سره ووینو. نن سبا په افغانستان کې د هایبریډ اکواوې د افغانستان خپل لاس ډېرې سوي دي. وینې په دې برخه کې خو نو دا غټ موټران دي، نو دا فرونر دی. نو اول به له خیره سره دا 2025 ماډل لنډ کوزر زیډ ایکس در باندې ووینم، د باندې و د دننس، او قیمت به هم درته ووایم، او هغه فیچرز یا اپشنونه به در باندې ووینم چې څه لري. کروز او رادار لرونکی دی، سندروپ لري، خارج چلاوې دغه دی 19,000 دی، بیخي تقریبا په 0 کې راځي. شاته هم دغه د انډراید ټیویان لري. وینې اتومات بیرته کښته کېږي. نو دغه دی وینې چې دا د مخ شو ده او دا ټوله نکلي داسې جوړ دی د مخ خوا. په لایټ کې هم تغیرات راغلي دي دا بل موټر سره. د نوي ماډل خاص شو چې دا په دغه نیکل ډیزاین کې ده. زیډ ایکس 6 سلنډر 2024 ماډل. نو بس په اخري کې به له خیره سره قیمت هم درته ووایم. سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې هر چیرې یاست روغ جوړ به یاست. نو ستاسو د غوښتنو او پوښتنو سره سم مازدیګری دی بیا راغلم له خیره سره موټرانو ته. ما پر چینل باندې یا پر واتساپ باندې اکثره وخت د موټرانو پوښتنې او غوښتنې ډېرې کېږي، نو زه راځم کله کله. نن له خیره سره دا دی بیا په تابین موټر فروشي کې ولاړ یم، یو نیم موټران به سره ووینو. موټران شاوخوا ډېر ولاړ دي، نو دا چې کوم موټران ګورو راځئ را سره پاتې سئ. نو نن سبا په افغانستان کې د هایبریډ اکواوې د افغانستان خپل لاس ډېرې سوي دي. وینې په دې کې اکثریت د هغه د سر دانه چې ده د افغانستان لاس ده، 15 به یا 16. دا بل هم د افغانستان لاس ده، دا بل سپین هم د افغانستان لاس ده، دا تور هم د افغانستان لاس ده، دا سیلور هم، دا ټولې کاناډا او د امریکا سره غلي دي. او دغه جاپان چې راځي دا خو نو د جاپان لاس، زموږ د افغانستان رسمي لاس نه دی. په دې برخه کې خو نو دا غټ موټران دي، نو دا فرونر دی، دا خواته ویګو ده. نو اول به د غټ موټر در شروع کړم، ماډل به درته ووایم، قیمت به درته ووایم، د باندې او د ننه به در باندې ووینم. نو اول به له خیره سره دا 2025 ماډل لنډ کوزر زیډ ایکس در باندې ووینم، د باندې و د دننس، او قیمت به هم درته ووایم. دا 9 زور ته انتظار وم، اوس یې راوستی، نو اوس به د نږدې څه ټول مشخصات درته ووایم. نو اول به داسې د نن در باندې ووینم انټیریر کې، او هغه فیچرز یا اپشنونه به در باندې ووینم چې څه لري. نور خو نو دا 25 او 24 شپږ ماډل موټران دي چې کوم اډوانس فیچرز دا ټول په هغه کې راځي. د هغو له جملې څخه نو مثلا نایټ ویژن په دې کې خاص اپشن دی، او رادار خو لري چې لري، کروز او رادار لرونکی دی. نور نو دغه انټیریر دی. مقصد د لنډ کوزر ده، خو هر چاته معلوم دی چې دا به یخچالي که به ساده وي. سندروپ لري، مقصد په دې کې ځینې وخت کاټ هم راځي، کاټ نه دی، روغ دی، خارج چلاوې دغه دی 19,000 دی، بیخي تقریبا په 0 کې راځي. او د مخ کیمره هم لري، اوس د شا کیمره خو پارې وکیسته، خو دا د مخ کیمرې هم لري. په دې هنداره کې هم فکر کوم، هنداره کې به هم لري. داسې به اوس د باندې هم در باندې وګورم. شاته هم دغه د انډراید ټیویان لري. وینې اتومات پورته کېږي، اتومات بیرته کښته کېږي.
نو د لوړ موټر دغه خو بیان یې چې دغه فیچرز ټوله پکښې کي ټیویان دي خو نو دغه سیسټم لري د سټانو د یخېدو د بخاریو د ایر کنډیشن کنټرول شاته هم لري سټان یې لیمیټډ دي برقي ویل نشته په فیچرز کې بالکل خوندور ښایسته موټر دی مخ له خوا به یې ووینو ماشین او د باندې به هم د مخ شو در ښکاره کړم 6 سلنډر او پاور یې د دغه سره دی د 8 سلنډر سره دی نور دغه دی وینئ چې دا د مخ شو ده او دا ټوله نکلي داسې جوړ دی د مخ خوا او په اشارو په یعنې په لایټ کې هم تغیرات راغلي دي دا بل موټر سره د 20 د 21 د دغو ماډلو سره په ډیزاین کې ډېر کامیابه دي د دې نوي ماډل خاص شو چې دا په دغه نیکل په دې ډیزاین کې ده ZX 6 سلنډر 2024 ماډل نو بس په اخري کې به له خیره سره قیمت هم درته ووایم قیمت یې $50,000 شاوخوا جوړ آمد لري ادرس خو مو اوله وارې ولیدی چې تابین موټر فروشي چې د هر چا په هر ځای کې په افغانستان کې خوښه دی رسیدګي ورته کولی شي مقصد سودا ورسره وکړي موټر هلته در رسوي کابل هرات افغانستان په هره نقطه کې چې نو بلکه زما سره تماس ونیسي لنډکروزر ZX 2025 خدای دې وکړي چې خوند مو ورباندې اخیستی وي او دا فیچرز یا مشخصات مو لیدلي نو بیا به بله ورځ راځو له خیر سره ستاسې غوښتنې ډېرې دي او دلته موټران هم ډېر دي په یوه ګړي دا ټوله نه قیمت معلومېږي نه شی نو بیا به بله ورځ خبرې کوو نو بیا ښه وخت